وصلو سردين چدنو اولسم لمعاش شروع کی چدی کی حروف مدہ اغا بیانیگی نو حروف مدہ درې شي نه دي واو الف او یا چکر دا ساکن او د دینه ما قبل حرکت موافق وي واو ساکن ما قبل ضمه یا ساکن ما قبل کسره الف ساکن ما قبل فتحه دی حروف دا حروف مدہ ویل کیږي چې دا محل د فاره د مد او کړه زبر کړي زیر الٹا پیش هم په حکم د حروف مدو کې دي د حروف مدو دا سی مثال چې ټول پکې وي لکه مثال پتا ور نوحیها اوذینا او د کړه زبر مثال لکه آمنو آیاتنا کله الٹا پیش لکه رسوله کله زیر لکه بیهی داوای ملفوظی یای ملفوظی الف ملفوظی دا په تلفظ کې داس دا حرکات درې والا دا څه کار کوي لکه څنګه چې حروف مده کار کوي مد په لغت کې الجر توراخ کلوتا لکه قران کریم کې مرادی چې یمددکم باموال مبنین الدثمن یزيدکم مد زیادت توراخ کلوتا وي فاستناد قرآن کی هو اطالة الصوت بحرف من حروف المد او اللین راکل آوازی په حروف مد باندې یا په حروف لین باندې د دې تعلیم نه دا خبره ښکاره شو معلومه شو چې بغیر د حروف مدونه आवाज راکل دا به مد نه دا به غلطی لکه مثلا سلام منځ ته ودرېږي وای چې الحمدلله دا اوازونه په حرکات راکدل دا ثابت نه دي نه دا ومن نه دا به غلطي دا په لحن جلینو کې اکثر واقع کی چې الحمدلله وای نو مد دې ته وای چې आवाज په حروف مده یا په حروف لینه باندې راکلی شي نو دلته اوس د مد لپاره دو صفات بیانېږي یو هغه مد دی چې اصلي مد دی او دا مد صفت لازمه لري د دې لپاره په دې حال کې چې هغه د حروف مده لپاره ثابت دی او یو مد فرعي بیانېږي چې دا مد فرعي د صفات عارضه او د قسم نه دی نو مد په دوه قسمه دی یو مد اصلي او بل مد فرعي د مد اصلي لپاره مثال دا غشو لکه قالو نو مد اصلي دی ته وایي تعریف یې دا دی چې مد اصلي دی ته وایي چې محل ته محتاج سبب ته نه محتاجه یا داسې وایه چې مد اصلي دی ته وایي چې د حرف مد نه مع بعد همزه او سکون نه او مد فرعي دی ته وایي چې محل او سبب دواړو ته محتاج چې د حرف یاد سی وای چې د حرف مد نه وروسته همزه سکون راغلی د ته مد فرعي وای د مد اصلي تدری نمونه وای اصلي ذاتی طبيعي دا هر یو وجه تسمیه چې مد اصلي ته اصلي ځکه وای چې دا په خپل اصلي مقدار باندې قائم دی چې هغه مقدار دی قصر دی چې د یو الف اندازې سره خپل دا د دې خپل اصل او خپل حالت دی او ذاتی ورته ځکه وایي چې دا په حرف کې ادا نشي د حرف ذات ختميږي لکه مثلا زم قالو یو ملف کټ کو یو می واو کټ کو قالو دې یا ورته ذاتی د دې وجه نه وایي چې د حرف مد ذات په قصر باندې قائم دی د یو الف اندازې سره کدلو د دې سری حق دې د دې اندازه را چې دینه کمرا کوي چې حرف ذات ختميږي حرف ذات ختميږي او طبيعي ورته ځکه وایي چې دا په یو حرف کې پرې خودل شي یا د خپل انداز نه زیات کړي شي طبيعت سلیمه باندې بدلږي وس هغه ساجتر هغه نور چې هغه قالو وي صاحب دې بدن کې سفر قراشي ته دا خو د وهلو قابل لدا څنګه
تلفظ وکړه په دې باندې دا د مد اصلي وجه د تسمیه شو او مد فرعي ته مد فرعي مد زائد او شاخدار مد وایي ځکه د مد اصلي دپاره مقدار داسې دی لکه یو جرله د ونې یو بنیاد چې کوم ځای کې یوه جرله موجوده د ونې نو امکانات د دې چې دا جرله بره څانګې وکړي پاڼې وکړي دغه رنګې که یو ځای کې مد اصلي موجود نو امکانات دا شته چې وروسته د دې نه حمزه راشي سکون راشي په دې کې زیادت پیدا شي د اصلي علامت فرعیت ته وځي او که چېرته مد اصلي په یو ځای کې موجود نه وي نو هلته د مد دپاره امکاناتو بیا نشته بیا که چا داسې یو مد کوو چې هغه ځای کې حرف مده موجود نه او مد یې وکړه نو دا د دوی خپل شخصي مد وي دې ته بیا مد شخصي وایي لکه مثلا کله کله موازنین داسې وایي الله اکبر الله اکبر برا نو برک شته نشته یا سوی الحمد الحمد نشته نشته نو داسې مدونه دا ثابت نه دي او د مد فرعي تعریف هم وشو چې مد فرعي څه ته وایي چې محل سبب دواړو ته محتاج وي